زما خاوند غیر مسلم دی، د هغه کلمه ده لا اله الا فضله. هغه پادری دی، هغه پادریانو ته عبادت کوي، هغه حتی د قبرونو مخ ته سجده کوي. زه ډېره اندېښمنه یم، زه باید څه پرېکړه وکړم؟ آیا له هغه طلاق واخلم یا له هغه سره ژوند وکړم؟ زه د دې په اړه وروسته پوه شوم. زما خور وویل چې د هغې خاوند پادري دی، هغه وروسته پوه شوې ده. زه باید څه وکړم؟ که تاسو د هغه میرمن یاست، دا ستاسو دنده ده چې هغه اسلام ته راوبولئ. تاسو باید هغه قرآن او حدیث ته راوړوئ. ما ډېر څه تشریح کړي دي. تاسو پوښتنه کړې ده، اوس ځواب واورئ. که تاسو منځ کې خبره کوئ، زه به ځواب ونه شم ویلی. تاسو پوښتنه کړې ده، اوس تاسو پوښتنه پای ته ورسېده. دا ستاسو دنده ده چې هغه دعوت کړئ، او له دعوت وروسته که هغه ونه مني، نو تاسو کولی شئ هغه ته وروستی خبرداری وکړئ. که هغه شرک کوي، تاسو کولی شئ هغه ته وروستی خبرداری وکړئ. تاسو وویل چې ستاسو خاوند شرک کوي. که تاسو ډاډه یاست چې هغه شرک کوي، نو شرک کول لویه ګناه ده. تاسو کولی شئ هغه ته وروستی خبرداری وکړئ. که تاسو شرک پرې نه دی، زه به تاسو څخه طلاق واخلم، زه به پادري ته لاړه شم، او زه به له تاسو سره واده ونه کړم. دا د اسلام اراده ده. شریعت وایي چې تاسو کولی شئ پریکړه وکړئ یا تاسو کولی شئ واده وکړئ. تاسو باید هغوی پوه کړئ. دا ښه ده که دوی ایمان راوړي، خو که دوی شرک کوي او تاسو په یقین سره پوهیږئ چې دوی شرک کوي، نو تاسو کولی شئ قاضي ته لاړ شئ او نکاح فسخه کړئ. هو، مننه. که په لومړي مایکروفون باندې کوم غیر مسلم ورور وي، هغه کولی شي پوښتنه وکړي. په لنډه توګه مستقیم ټکي ده. خو تاسو د سلام وي. حوالیه، زه د تاسو څخه پوښتنه لرم. زما نوم شهباز مسیح دی. زه د عیسوي دین سره تړاو لرم. ما د نورو ادیانو کتابونه لوستي دي او زما یو حدیث هم یاد دی. د حدیث شمېره مې په ذهن کې وه، خو اوس مې یاد نه ده. هغه حدیث داسې دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره کلمه نه وه ویلې. پیغمبر خپل تره ته وویل، کله چې هغه د مرګ په حال کې و، که ته زما په ورته کلمه ووایې، نو ته به جنت ته ولاړ شې. که ته کلمه ونه وایې، نو ته به دوزخ ته ولاړ شي. زما پوښتنه له تاسو څخه بیا ده، آیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټولې کورنۍ، د پیغمبر مور او پلار، کله چې پیغمبر د زیږېدو په حال کې و، د پیغمبر پلار 6 میاشتې مخکې وفات شو، او 6 کاله وروسته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مور وفات شوه، 40 کاله وروسته هغه ته نبوت ورکړل شو. زما پوښتنه له تاسو څخه بیا ده چې آیا د پیغمبر تره او د هغه مور او پلار به جنت ته لاړ شي یا دوزخ ته؟ نه. پیغمبر ته په 40 کلنۍ کې نبوت ورکړل شو. آیا د هغه کورنۍ، د هغه تره، د هغه مور، د هغه پلار، آیا دوی به جنت ته لاړ شي که دوزخ ته؟ د تحقیق وروسته موږ پوهیږو چې د هغه کورنۍ غړي، که هغه د هغه مور او پلار وي، د هغه تره، د هغه ترور، د هغه خور، د هغه ورور، که دوی په توحید وي او شرک نه کوي، نو د خدای په خوښه دوی به جنت ته ولاړ شي. د الله د رسول د راتګ نه مخکې چې نبوت اعلان کړي، که یو کس په الله ایمان لرلو، د الله عبادت یې کولو او شرک یې نه کولو، په هغه وخت کې د الله رسول ته نبوت نه و ورکړل شوی، نو جنت ته د تلو لپاره په محمد صلی الله علیه وسلم ایمان راوړل اړین نه و. په هغه وخت کې تاسو باید باور درلودی چې الله یو دی. تاسو باید له الله سره څوک شریک کړي نه وای. د هغه وخت د الله رسول که دا د عیسی مسیح وخت و، نو تاسو باید باور درلودی چې عیسی مسیح د الله رسول دی. که دا د موسی وخت و، نو تاسو باید باور درلودی چې موسی د الله تعالی رسول دی. خو دا ضروري وه چې تاسو باید باور ولرئ چې الله یو دی، او تاسو باید له الله سره څوک شریک نه کړئ. هر څوک چې وي، هر څه چې تاسو یاد کړي دي، که د دوی خپلوان وي، که پلار وي یا مور، که ورور وي یا خور، که تره وي یا ترور، هر څوک چې وي، که دوی شرک کوي، که دوی د الله عبادت نه کوي، نو دوی به جنت ته نه ځي، دوی به دوزخ ته ځي. هغه څه چې تاسو وویل، تاسو یو حدیث یاد کړ، تاسو حواله باندې نه پوهېدئ چې هغه تره، د هغه تره ابو طالب، هغه د الله د رسول ساتنه وکړه. هغه یې له دښمنانو څخه خوندي وساته، ځکه چې هغه د هغه د قبیلې څخه و. خو هغه باور نه درلود چې الله یو دی، د الله رسول محمد صلی الله علیه وسلم دی. خو هغه د خپل ژوند څخه زیات د هغه ساتنه وکړه. له همدې امله د الله رسول غوښتل چې د هغه تر اسلام قبول کړي، خو هغه ونه منه. نو تاسو باید ووایاست، آیا دوی به جنت ته لاړ شي؟
نه، ځکه چې هغه اسلام قبول نه کړ. د الله رسول لا د مخه اعلان کړی و. هغه لا د مخه خپل نبوت اعلان کړی و. هغه د دوی ساتنه وکړه. هغه د خپل ژوند څخه زیات وخت ورکړ، خو ځکه چې هغه په دې باور نه درلود چې یو الله او د الله پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دی، له همدې امله دوی به جنت ته ولاړ نشي. مفسرین وایي چې دوی ته په دوزخ کې تر ټولو لږ عذاب ورکول کیږي. دا د دوی تشریح ده، خو ځکه چې دوی د الله د رسول پیغام ونه مانه، دوی په دې باور نه درلود چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی، له همدې امله دوی به دوزخ ته ولاړ شي. نو د خپلوانو د لرلو له امله تاسو به د الله د رسول یا کوم ښه کس جنت ترلاسه نه کړئ. جنت ته د تلو لپاره تاسو باید باور ولرئ چې الله یو دی او د الله وروستی رسول محمد صلی الله علیه وسلم دی. د اولادونو تربیت په هغه وخت کې موږ تاسو ته سختیږي چې کله موږ تاسو په غیر اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. مور او پلار د دې خبر نه وي چې زموږ اولادونو ته په مکتب یا په ښوونځي کې یا په پوهنتون کې یا په انسټیټیوټ کې څه تدریسیږي. چې کله هم ستاسو اولادونه له دغسې محیط کې ژوند کوي نو تاسو راځئ قرآن کور آنلاین اکاډمي ته. دلته به د قرآن کور آنلاین اکاډمي درسي مواد، کریکولم، هر څه په دغه ویب سایټ کې تاسو اول مطالعه. انشاءالله اولادونه به داسې درته روزو څنګه چې په مکتب یا ښوونځي کې هغوی سره کوشش کېږي، همداسې به په دغه اسلامي اکاډمي کې موږ هم داسې کوشش ورسره کوو تر څو پورې دغه زموږ او ستاسو اولادونه داسې وروزو چې په آینده کې موږ تاسو د ملامتیا ګوته ځان ته ونه نیسو. همدا اوس په دغه نمبر موږ سره اړیکه کې شي. انشاءالله ستاسو اولادونه به داسې تربیه کو چې تاسو به خوشحاله